دا اوس میاشت چې کومه ده دا د ربیع الثاني بلل کیږي. ربیع الاول 13 ولا د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم پیدایش وفات را واخله. دغه میاشت بیا کم ده دا بیا ربیع الثاني بلل کیږي. دلته بیا دا بریلویان چې کم دي دا 11 شریف کوي. 11 یعنی د پیغمبر صلی مبارک چې هغه ولادت بولی یا وفات هغه 12 وه، دغه بیا 11 بلل کیږي. د 11 شریف ډیر په اهتمام سره دغه ورځ چې د هغه د لمانځي. په دغه ورځ باندې شاه عبدالقادر جیلانی صاحب رحمه الله دا تقریبا هغه دی په 480 سنه هجری کې په ایران کې پیدا شوی دی. ایران جیلان چې کوم بلل کیږي. بیا دلته څو عمر و بیا ولاړی بغداد لره تقریبا په لږ کم 80 کال خالي په بغداد کې تیر کړ. دا د نن څه مطلب 1000 کاله مخکې خبره ده په لږ خاشه کم. شاه عبدالقادر جیلانی صاحب رحمه الله ډیر عظیم ولی تیر شوی دی. دعوت و عزیمت والا وایي د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو قول نقل کړی دی په اولیاو کې د هیڅ چا دومره کرامات نه وو لکه د شاه عبدالقادر جیلانی رحمه الله. شاه عبدالقادر جیلانی صاحب رحمه الله د عادی د خوا د امام حسین اولاده ده او د بابا د خوا د امام حسن اولاده ده. پوسواس زموږ د دې سیمې چې کوم سیدان دي دا څوک دي؟ دا د امام حسین اولاده ده. شاه عبدالقادر جیلانی صاحب چې کوم دی دا د امام حسن رضی الله تعالی عنہ اولاده ده. د بابا له طرفه حسنی دی، د مور د عادی له طرفه حسینی دی. دا بیا بل کمال دی. دا گیلانیان چې کوم بلل کیږي لکه زموږ په دا مطلب و سیمو کې راواخله پیر زین الدین آغا صاحب دا گیلانیان ولو. صحیح سو دا غره کم پیر طاهر علاءالدین آغا صاحب راواخله دا غره کم ډیر ستا سیدان ډیر ستا خاص کر د امام حسن د کورنۍ د شاه عبدالقادر جیلانی صاحب رحمه الله د کورنۍ هغه ځان ته خبره ده چې زه ځان ته سید وایم بیا لارې یم نو هغه خو بیا په دې به زه شاه عبدالقادر جیلانی صاحب نه بدنامه کوم. په دې سړی نه سړی کیږي چې یاره زه خو نو مطلب سید یم نو چې څه مې کول هغه به کوم. د دې خبرې اجازه و هېچ چاته نشته، هېچ چاته هم نشته. یو سړی جد دی، مسلمان دی، کلمه ګو دی، پر لمانځه دی، بل سړی سید دی او دی پر غلطه روان دی، نو دغه جد چې دی هغه د الله په دربار کې محترم دی. هغه بله خبره ده چې د پیغمبر اسلام مبارک د کورنۍ سره تعلق لري، خو لیکن خبره چې د هغه اصلي شی چې د هغه تقوا ده. تور سپین نه چلیږي، عرب و عجمی نه چلیږي. د الله رسول فرمایي بس تقوا چې د هغه ډېر عظیم شی ده. نو دی چې دی وای زما پر لاس باندې تقریبا 15,000 یهود نصاراو ایمان راوړی دي، مسلمانان سوي دي. 100,000 کسان خدای وای چې تقریبا بدکاری او شراب او بل څه کول توبې ایستلې دي. دون زبردست اقوال دي چې انسان تصور نشي کولای. دی فرمای وای کله چې یو سړی راولاړ سي د کور دروازه بند کی بیا راسي کمرې لره یا شراب یا بدکاری یا غلطکاری کوي دا پردې هم رایلکی نو وای الله پاک ورته وایي چې په دې ګرد کائنات کې تر ټولو کمزوري خیال پر ما رالی. د روډ والا څه دي ځان پټوي، د کور دروازه دې بنده کړله، د کور والا د بچیانو د ښځې د مور پلار څه دي ځان پټوي، د کمرې دروازه دې بنده کړه، پردې دې رایله کړلې. نو له ما چې ځان پټوي هغه به څنګه کوي؟ یعنی خو معنا د هغه سوه چې هغه د پټېدو دي د الله څخه سړی ځان نه پټوي. الله پاک وایي تر ټولو کمزوري خیال دې پر ما رالی. څومره غټه ده، عبرت خبره نه ده دا و. او دا به موږ څه چمپه کوو؟ موږ خو ګوره زه ستا پر مخ ګناه نه کوم، ته زما پر مخ ګناه نه کوې او بیا چې په تنهایي کې ناست یم ګناوې کوم، نو څه معنا سوله؟ یعنې د دې خو معنا دا سوه چې د الله پاک پر مخ ګناه کول د خاص خبره نه ده، ستا پر مخ کول ګناه ده. دا زموږ د عقیدې کمزوري ده که نه ده؟ شاه عبدالقادر جیلانی صاحب رحمه الله فرمایي عجبه خبره ده، وایي کوم څوک چې د چا څه بیریږي هغه د خدای دی. بس د ده معبود چې کم دی هغه دی. د چا په باره کې د ده دا فکر دی چې ما مړ نه کړي، د چا په باره کې د ده فکر دا دی چې ما به ژوندی پرېږدي، د چا په باره کې د ده فکر دا دی چې ما به عزتمن کړي، د چا په باره کې د ده فکر دا دی چې ما به ذلیله کړي. په دغه ستا خدای بیا په بل خدای پسې مه ګرځه. کم سړی د چا و چا ته امیدوار دی، امیدونه ورته لري، تمه ورته لري، د هغه دی خدای دی. هغه باچا دی، هغه جج دی، هغه پوجد دی، هغه کملا دی، هغه کپیر دی، هغه دی خدای دی، بل خدای مه یادوه. دغه دا که نه ده، دغسې ده. بیا شاه عبدالقادر جیلانی صاحب فرمایي رحمه الله وایي دا نسي کېدلی چې یو سړی
غریب و مسکین ناراضه کی او الله راضي کوي دا نشي کېدل د الله رضا د غریب و د مسکین د کونډ و د یتیم د بېوس و د بېبسه په رضا کې ده لکه د الله رسول فرمایي چا چې بابا راضي کوي هغه الله راضي کوي چا چې بابا ناراضه کوي هغه الله ناراضه کوي شاه عبدالقادر جیلانی صاحب فرمایي چا چې غریب ناراضه کوي نسي کېدلی چې بیا د الله راضي کوي نو و چې یو سړی راولاړ سي الله راضي کوي نو به څنګه الله راضي کوي شاه عبدالقادر جیلانی صاحب فرمایي وایي پر تا باندې غم مصیبت رالی و چې ته د دې مصیبت ځان خلاصوي څنګه بیا خلاصوي شاه عبدالقادر جیلانی صاحب فرمایي وایي ورسه مسکین و غریب خوشحاله که کور یې نړېدلی دی دیوال یې ور برابر که بچی یې بیمار دی د دواو ترتیب ور برابر که بچی یې په اسکول کې بې تعلیمه دی ورسه د تعلیم ترتیب ور برابر که د یوه کال پیسانو کیسې ور جمع که دا شاه عبدالقادر جیلانی صاحب فرمایي الله پاک پر دې خبرو له تا راضي سي بیا وایي شاه عبدالقادر جیلانی صاحب رحمه الله وایي الله والا نه دي الله والا بزرگان دا چې عبادت وکړي بیا یې هم زړه کپیږي پریشان د الله څخه بیریږي چې الله ته زما پرده وکړي لیکن وایي موږ تاسو داسې یو ګناه وکړو هم د الله څخه نه بیریږو الله والا لمونځ وکړي د لمانځه بار لاس پورته کړي الله ما ته معافي وکړه ما هغسې لمونځ ونه کړي لکه چې څنګه تا غوښتی و صحیح سو دا الله والا دی او تاسو وایي بدکاري و شراب و غلا و بل وکړي بیا هم د الله څخه نه بیریږئ ډېر فرق مې نه سره دا څوک وایي دا شاه عبدالقادر جیلانی صاحب فرمایي بیا شاه عبدالقادر جیلانی صاحب رحمه الله فرمایي وایي ستا عمل ستا د عقیدې چشکی دلیل دی زه چې کوم عمل کوم او دا هغه زما د عقیدې دلیل دی چې خدا نه خواسته زه شراب وڅښم نو د دې دا معنا ده چې زما عقیده هم د هغه ده چې شراب دی خاص خبره نه ده صحیح سلو یا دی فرمایي دا ستا ظاهر ستا پر باطن دلالت کوي چې ظاهر ستا څه دی او باطن کې ماغه څونه غټه خبره ده څونه لویه خبره ده سبحان الله نو دی وایي شاه عبدالقادر جیلانی صاحب وایي که ته یو واره دا ووایه الله جل جلاله د دې هم الله له تا پوښتنه کوي چې دا تا زما په خاطر ووایي که د مریدانو دپاره ووایي زما دپاره دې ووایي که د مقتدیانو دپاره چې دوی ما ته ګوري چې دا مولوي صاحب ډېر بزرګ دی هغه دې ذکر کوي الله وایي د دې پوښتنه م الله درڅه کوي یعنی معنا دا سوه چې د الله ویلو الله له ما او تا پوښتنه کوي نو د ښکنځا و د غیبت و د بهتان و د بېلارۍ و د بېکارۍ و د غلطۍ چې ما ورته یې کړو د هغه به څنګه پوښتنه نه کوي تانوي صاحب فرمایي رحمه الله وایي حاجي امداد الله مهاجر مکی صاحب رحمه الله به فرمایل چې شاه عبدالقادر جیلانی صاحب 40 کاله د الله رحمتونه بیانول 40 کاله د الله خالي رحمتونه بیانول یو ورځ وویل چې یاره دا خلک اوس داسې دلاور رسو ګر سره اوس پر ګناو باندې دلې رسولو بس رحمتونه مې دون ورته بیان کو دا اوس څنګه کیسه نو راولاړ سو یو ورځ په مجلس کې د الله عذاب بیان کړ د الله قهر بیان کړ د الله قهر چې بیان کوي په دا مجلس کې ناست خلک داسې وو ځای پر ځای راوښتل د زړه دورې ورباندې راتللې د الله د خوفه څه په جنازې به پورته کولې وایي الهام ورته وسو الهام حضرت تانوي صاحب فرمایي الهام دا معنا په زړه کې د الله له جانبه دا خبره راشي چې فرشته دا خبر ورواچي لکه وسوسه شیطان سړي و زړه ته خبر ورواچي الهام دا معنا فرشته و تا ته یو ښه خبره چې دغه په فکر کې راولي چې زما رحمتونه ختم سو چې تا زما قهر بیان کوي بس 40 کاله د زما رحمتونه بیانول نو معنا دا سو چې زما رحمتونه ختم سول وای بیا بیرته د قهر خبرې پرېښولې بیا د رحمت خبرې شروع کړلې ما ته خپل بابا ویل الله د جنت عدن نصیب کړي الله د جنت الفردوس نصیب کړي ما ته به ویل ول فضایل ډیر بیانوه د الله لوی ډیر بیانوه د محمد رسول الله رسالت او سنت ډیر بیانوه پتا کې ډیر خیر دی ستاسو سره هیڅوک اختلاف نه کوي چې زه دا وایم چې الله دونه لوی ذات دی دونه عظیم ذات دی دومره قادر ذات دی دومره مالک دی دومره خالق دی د عرش مالک دی د فرش مالک دی د مځکو مالک دی د ټولو کائنات مالک په دې ما سره څوک اختلاف کوي نه کوي ما ته بابا ول د الله لوی بیانوه او په لوی کې ډیر خوند دی او ډیر لوی عبادت دی او ډیر لوی ثواب دی او خلکو ته فضیلتونه بیانوه خلق د الله د درس مه محروم کوه چې یو غلطي جنې وایي هله ته کافر سولې الله ښځه در باندې طلاق سوله بس
ورته ورته یاره انسان دی ګناه ځینې کېږي له تا دا ګناه وسوه غلط کار وسو ورسه د الله په دربار کې توبه وباسه الله به دې معاف کړي. دا ماته زما د بابا وصیت څومره غټه خبره ده. نو تنوي صاحب فرمایي چې شاه عبدالقادر جیلاني ته رحمه الله ته الهام وسو چې زما رحمتونه ختم سو چې تا بیا عذابونه شروع کړلو د مجلس څخه بیا جنازې پورته کېدلې لاشونه یې کېدل چې دا دومره د الله د قهر څخه وبېرېدل دا خلک نو غټ خلک دي. الله دې موږ ته په نقش قدم ژوند را نصیب کړي. الله پاک دې د دې شفاعت زموږ نصیب کړي. الله دې د دې احترام موږ ته را نصیب کړي. الله دې موږ ته توفیق نه راکړي چې د الله د رسول د صحابو د اهل بیت د امامانو د اولیاو د بزرگانو د علماو د حافظانو د مجاهدینو د دعوت والاو او د بزرگانو او د نیکو حجانو شو خلکو موږ چې شو که توهین وکړو. الله دې وساتي الله دې وساتي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي. الله دې پر دې تور موږ ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله.